رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ خوب ولیدو. دا یاد لرئ چې د پیغمبر خوب چې ده هغه هم وحی وي. صحابو نه سار تاسو کو چې تاسو بیګا څه خوب لیدلې ده؟ وی چې نه. وی غوا کې د ما بیګا یو خوب لیدلې ده. پروتین یو دوه کسراشي یو مې د یو لاس نونی سي یو د بل لاس او روان می کی چې ګورم پلار کې یو سړی ناشته او بل ورته ولاړ دی. دا ولاړ پلاس کې د اور انګور او پلاسونه دي. د دې ناس د خولې ته ورواچي دا خولې وشليږي بیا ورشي وشليږي بیا ورشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماته تاسو کو چې دا څوک دی؟ و دواړو راته وایي چې فنطلق مخکې ځه. چې مخکې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې پاغې کې ښځې او سړي ګډ وډ پراته دي او په تنور کې اور بلیږي. نو هغه لمبې دا سړي او ښځې کله پاس راوړي او کله لاندې یوسي کله پاس راوړي کله لاندې. یا الله دا څوک دي؟ بیا ورته دوه کسه وایي چې مخکې ځه. وایي چې مخکې لاړم یو تلاو دی چې پاغې کې وینې او زوی دي او یو سړی پکې پروت دی. هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي اخوانه کاڼی راشي او په دې خوله ولګي بیا پکې وروغورځي. دا څوک دی؟ لږ مخکې ځه. چې مخکې لاړم یو ډېر ښکلی باغ دی او یو سپینګیری ښایسته سړی پکې ناست دی او مخې ته ماشومان لوبې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما دا دواړه د مټ نه ونیوه چې تاسو څوک یئ او دا دومره قسم چې ما ته وښوده دا څه چل دی؟ وی راته وایي چې یا رسول الله انا جبریل وهذا میکائیل. زه جبرائیل علیه السلام یم او دا میکائیل علیه السلام. وی دا تاسو چې څه ما ته وښوده وی کوم سړی چې ناستو او خوله د اور په انبورو باندې شلېده او بیا جوړېده دا څوک؟ وی یا رسول الله دا هغه سړی به ستا په امت کې چې ټوله ورځ به د سپي غوندې غاب په خوله کې چېرې سمه خبره نه دوه کسه چېرې د جوړولو شوق پکې نه همیشه د دوه کسو منځ کې افتراق انتشار جګړه فتنه پیدا کول دا د کار. تاسو وګورئ اول زمونږ په دې زمانه کې داسې خلک څومره دي؟ لکها کروڑها. زمونږ خوله چېرې سمه خبره نه کوي د چا د کور جوړولو خیال نه ساتي بلکې دا شوقي چې د کور وران شي. نو دا خولې والا سړی چې مړ شي نو په قبر کې به تر قیامته پورې په دې عذاب گرفتاری چې خوله به د اور په انبورو شلیږي او بیا به ورځي او شلیږي او بیا به ورځي. الله دې امان راکړي. تو ځان ته وګورئ. دا بل د اور په تنور کې چې ښځې او سړي ګډ وډ پراته وو او کله به لمبو پاس راوړه او کله به لاندې وړه دا څوک؟ و یا رسول الله دا سړی چې دي په دې تنور کې دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او نورو ښځو پسې به ګرځېدل. دا هم د خپله زمانه کې وګورئ. دا ښځې هغه ښځې دي چې خپل خاوندانې وو او نورو سړو پسې به ګرځېدې. دا ښځې هم په دې خپله زمانه کې او خپل ملک کې وګورئ. 24 غنټې ستا په ملک کې چې لږ په خېټه موړ دی د هغه تصور او یا د هغې ښځې تصور او خیال بل نشته سوا د دې نه چې سړي ښځو پسې ګرځي او ښځې سړو پسې. سړو زن طلاقو د خپله لاس رابار کړي دي او په سړکونو باندې دکانونو باندې. الله دې امان راکړي. اوس نور تفصیلات درته نشم بیان. نو دا هغه ښځې او دا هغه سړي دي چې دا مړه شي نو د دوی قبرونه به د اور تنوري کله به لمبې پاس راوړي او کله به ښکته وړي. دا د وینې او د زوی تلاو کې چې پروتو دا څوک و یا رسول الله؟ دا سودخورو. دا هغه سړی دی چې په سود به پیسې ورکول ځمکې به یې ګاڼه واغستې د هغې حاصلات به یې خوړه